زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصم نه حدید مباسه تر څه وخت مې راګول باسم دا خلک دی خلک دی هڅه وایي تر کله نو چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لري او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازۍ د عمل له قرباني شوي ماشوم څخه ملاتړ په اړه بحث ولرو. دوستانو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم د نن ورځې په خپرونه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب په خپرونه کې زموږ سره دی. شمس صاحب سلام، ستړي مشئ. مننه، خیر اوسئ او زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې زموږ خپرونه د دوی مشکلات سره سم یو ښه ممد وګرځي. ډیره مننه ستاسو نه شمس صاحب. راځو د خپرونې د موضوع په اړه باندې بحث پیل کو. پلرونه او میندې څنګه او له کومو لارو چارو په ښه توګه کولی شي چې له خپل ماشوم نه ملاتړ وکړي چې هغه ماشومان چې قرباني شوي وي د بچه‌بازانو دوی نه څنګه ملاتړ وکړي؟ دا خو اصلا ډیر یو اجتماعي او ټولنیز یو موضوع ده چې دغه نه د متجاوزین خلک ګټه ترې نه پورته کوي. مثلا ماشومانو ته وایي که دا کار را سره ونه کړي بیا زه ټولو ته وایم، ستا پلار ته وایم، ټول خلک خبروم، داسې نو دوی د همیش لپاره د خپل هویت د لاسه ورکوي او کوشش کوي چې د هویت نور افشا نسی. که چیرې میندې پلرونه په کلي کې د خلک په دغه موضوع باندې پوهیږي چې داسې خبره دلته زموږ په کوڅه کې را روانه ده، خو نو د دغه پټ ساتل اغیز ډیر فوق العاده وي، تاثیرات پر روح او روان باندې ډیر فوق العاده وي او هغه ماشوم چې دغه خبره پټوي په د پټ ساتلو کې په دوی باندې د رواني له لحاظو ډیر فشار رامنځته کیږي. وایي چې هر شی چې ورانیږي بیرته رغول یې ډیر مشکل نه دی، خو د فرهنګ رغول ډیر مشکل دی. کلونه غواړي چې باید یو فرهنګ بیرته جوړ سي. نو زموږ تاسو د مسؤلیت دی، ایمانی مسؤلیت مده. موږ په هر موضوعات باندې وایي چې موږ نمازګزار خلک یو، مسلمان یو، د صادق یو. په دغه موضوعاتو کې باید ډیر فکر وشي چې یو ځوان شخصیت تر پښو لاندې کیږي، باید په دغه کې فوق العاده متوجه وسو او د خدای د ډاره څخه موږ په دغه موضوعاتو کې باید ګټه پورته کړو. ټول ته وایو راځي دغه لکه په دغه باندې داسې تیری کیږي، داسې مشکلات ور باندې راځي، د دې د شخصیت پر راتلونکو کې د شرم څخه مجبور دي چې خپل کلی پرېږدي او دلته ژوند نشي کولای. نو دغه موضوعاتو ته باید موږ فوق العاده پلوي وکړو د هغه قرباني شوی ماشومان او د ټولو ته وایي چې دا هیڅ موضوع نه دی، د خود دغه خلکو چې په دوی باندې تیری کړی ده د هغوی ګناه دی، د هغوی جرم دی او که موږ وغواړو په هغوی باندې موږ د خپل د کلي قوانین ور باندې عملي کوو. د نورو کسانو چې په دغه موضوعاتو کې عملا اقدام کولی شي د حکومتي له لارې د هر خپل لارې غوی ته پلاس ورکو چې دوی باید حتما دغه خبره پرېږدي او هغه څوک چې دغه هویت او شخصیت تر پښو لاندې شوی ده هغه بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د خپل ځان نه باید دفاع وکړي. که هر څوک یې خو زموږ او تاسې او د کورنۍ د پلرونو او د میندو دغه د شرم ونه ګڼي چې خو د وروستیو کارو څخه د نورو د پیشرفت نه باید چې موږ تاسې مخنیوي وکړو او زموږ تاسې دغه پلوی بخي ضروري دی. د قرباني ماشوم په ملاتړ کې د کورنۍ د نورو
غړو رول کولای شي مهم واقع شي، مثلا کاکا، ماما، یو خپل د کاکا زوی داس یو مشران، دا کولای شي رول مهم او مثبت وي. زموږ تاسو په ټولنه کې تر ټولو نه د دوی دنده د ډیره مهمه ده. اکثرا څوک د پلانونو ته نشي ویلی ځکه چې بیا هغوی ډیر په غوسه کیږي او کار تر کار نه لا خرابوي، ځکه چې هغوی نشي زغملی چې دغه کار زما په زوی باندې شوی ده یا په ځان باندې یو ډیر بد پیښه رامنځته کوي یا په نورو باندې. نو دغه ډیره مهمه خبره هم دا دی چې کاکاګانې، ماماګانې د دوی د لارې څخه موږ ګټه واخلو چې دغه یو ښه ځوان دی، دغه اوس یو وخت دی چې باید روزنه وکړي، تعلیم وکړي او یو ځای ته ورسي یا یو کسب او یو کار زده کړي، خو نو دی په داسې یو مشکل اخته وي او دی ته څوک بیا نو خو د متجاوزین خو داسې دی چې بیا هر یو بل ته بیا نو چې وایي بیا داسې کېږي چې د یو ځوان نه هغه ټول هغه بد خپل کارونه ترلاسه کوي. نو دغه کاکاګان، ماماګان، خپلوانان او سپینګری د کلی په هر کلی کې ډیر ښه سپینګری موږ تاسو لرو چې تر پلرونو نه دوی ډیر ښه صادق او ډیر ښه مخور دی په ټولو کې کولی شي چې تر ټولو نه د دوی ونډه زیاته شي. اوس پرش په دې باندې به بحث وکړو. قرباني کس په یوه ټولنه کې په یو چاپریال کې ژوند کوي. دا ټولنه او چاپریال څنګه د دوی نه ملاتړ وکړي تر څو په سمه توګه هغلته دوی ژوند وکولی شي؟ زموږ تاسو په اکثرو کلیو کې په هر هغه څوک چې خپل ځان تر ټولو نه ډیر مخور او ډیر صادق او لوړ ګڼي د اجتماعي د لحاظه، د اقتصادي له لحاظه، هغوی هم کیدای شي چې په دغه موضوعاتو باندې اخته شي. نو دوی داسې فکر وکړي چې دغه بلا که ډیر سي نو سبا زموږ لمن هم پکې وسوځي او د نورو ښه خلکو چې د هغوی حیثیت او د هغوی آبرو په ټول د پلرونو د اوسنیو خلک ډیر ښه عزت لري، ډیر ښه شرافت لري، ټول خلک احترام کوي، دغه زمینه ورته باید چې برابره سوې ده. زه یو مسلمان او د خلکو زه هم مرستندوی او هم مسؤول یم، مسؤول د کلی، مسؤول د خدای یم. په کلی کې به قوانین سته، په هر کلی کې مقررات سته، د دغه سپینګیرو د دغه د خبرونو هیڅ څوک سر نشي غړولی. نو موږ تاسې د دغه خپل ښه قدرت او توان نه باید چې ګټه واخلو. دغه خلک ډیر کار کوي شي، ډیر تر پلرونو نه ډیر دوی ته څه مشکل نشته. نو د دوی کار، د دوی تاثیرات او اغیزمن کارونه تر خپلوانانو نه ډیر دی، تر پلرونو نه ډیر دی. نو دغه ته باید چې موږ خبرې ورسره وکړو، د دوی نه ګټه پورته کړو او دوی متوجه کړو چې موږ باندې داسې یو مشکل رامنځته شوی ده. پیام مو هغو خلکو ته دی چې دوی داسې خبرې وکړي چې هیڅ خبره نه دی، خیر دی، دا نوغه پیښه ده په کلي په ټولو ځایو کې د کارونه پیښې، هیڅ رای مه وهه، چرت مه وهه، د کار بیخي زه کوم. نو دغه د داسې ملاتړ چې د هغوی حیثیت بیرته را ژوندي کېږي، د هغوی ګټې او داسې دی چې هغه بیا په خپل ژوند کې د ستاسې دغه مرسته نه هیروي. نو دغه کار باید چې وکړو. دغه زموږ تاسې یو اسلامي مسؤلیت دی، یو ایمانی مسؤلیت مه دی، یو ټولنیز مسؤلیت مه دی چې باید په نور ځایو کې خلک چې هیڅ مسلمانان نه دي، هیڅ نور په نور ادیانو کې نه دي، داسې خبرې دوی په خپل منځ کې حل کوي. موږ تاسې مسؤلیتونه تر نورو نه ډیر فوق العاده لرو چې باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو او له دې نه استفاده وکړو. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب، له دې چې راغلی خپرونه مو په ښکلو معلوماتو رنګینه کړه، ډېره مننه. ستاسو نه مننه. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، هغه ماشوم چې د بچه بازۍ د عمل قرباني کیږي هغه ملامت نه دی، بلکې خپل هغه کسان ملامت دي چې د بچه بازۍ عمل یې تر سره کړی دی. نو د قرباني ماشوم ملامتول نور هم د بچه بازۍ فرهنګ پیاوړی کوي. نو له همدې عمله ډیری تیری کوونکي کسان ماشومان له دې ډاروي چې که میندو او پلرونو ته یې ووایي نو د وهلو ټکولو له جزا سره به مخ شي. ګرانو میندو او پلرونو، تل مو خپلو بچیانو ته ووایئ چې کله له کومې ستونزې سره مخ کیږي نو باید تاسو ته ووایي او تاسو هم له هغوی نه ملاتړ وکړئ. او ماشوم باید داسې فکر وکړي چې ملامت نه دی، خبرې یې منل کیږي، له هغه نه به ساتنه کیږي او تاسو هم ډاډ ورکړئ چې رامنځته شوې ستونزې ته به د حل لاره پیدا کوئ. او همدارنګه د خپل ماشوم د رواني او فزیکي روغتیا د ښه والي لپاره د ماشوم له سلاکار او یا ارواپوه نه مرسته وغواړئ.
د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل زموږ د دې ونې خپرونه د بچه‌بازي د عمل له قرباني شوي ماشوم څخه ملاتړ په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. تر بیا مو الله مل او ملګری.